صلی الله علیه وسلم دا فرمایي دي زه څه خلک پیژنم وایي څه خلک ماته معلوم دي څه خلک دي زه پیژنم وایي را به شي په ورځ د قیامت باندې یاتي یوم القیامة بحسنات کامثال جبال تهامه چې په ورځ د قیامت باندې به راشي او د تهامه د غرونو عمره نیکۍ به ورسره وي د تهامه د غرونو عمره تهامه په عربو کې کم خلک چې عربو ته تلي که نه نو د ابها طرف ته چې لاړ شي که نه ابها طرف ته دا خمیس مسجد دغه طرف ته دا غرونه مالته په خپله باندې ولید ما چې نبي څنګه تشبیه ورکړې دي شی وله ورکړې ده داسې دنګ دنګ غرونه یې سړي ورته سر نه ټوپې غورځي نبي وایي په ورځ د قیامت په دغه خلک راشي د تهامه د غرونو په شان ته غوټې غوټې نیکۍ به ورسره وي خو چې کله د الله سره مخامخ شي فیجعلها هباء منثورا الله به دې دوړه جوړه کړي هیڅ حیثیت بې پاتې نشي صحابه کرام عرض وکړل یا رسول الله صفهم لنا د دې خلکو موږ ته صفت بیان کړه کوم خلک دي او موږ ته د دې وضاحت وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي خبردار اما انهم من جلدتکم خبردار دا ستاسو د پوستکو نه دي مانه ستاسو ملګري ستاسو مسلمانان به یاخذون من اللیل کما تاخذون چې د شپې به تهجد هم کوي د شپې په مانځه باندې ولاړې د الله سره به خپل مناجات هم وي روژې به هم نیسي تلاوتونه به هم کوي لیکن دا خلق دی اذا خلو بمحارم الله انتهکوها کله به چې ځان له ځای کې کېناسته نو بیا چې کوم څه الله حرام کړي وو دقه ارتکاب به کاوه چې کله به ځان له شول زما وروڼو څومره نوجوانان دي څومره خلک دی مخامخ چې وګورئ ظاهره کې ډېر ښایسته معلومیږي ډېر نیک سړی معلومیږي خو چې کله بیا ځان له شي ځان له ځای کې یوټوب کوناب کې چې په یوټوب باندې کم ګند وګوتو په فیسبوک باندې کم ګندې ګوري هلته په واټساپ باندې به څومره ګنده میسیجونه به یې خلکو ته کوي د پردو زنانو سره کم تعلقات یې ساتي ولکنهم قوم اذا خلو بمحارم الله انتهکوها دا خلک دی چې کله به ځان له شو بیا به د الله منهیات کوم څه چې الله منع کړي وو دقه ارتکاب به کوو غرض مې دا زما خبره بل طرف ته اوږده شوه چې هغه سترګې دي وایي د دې حفاظت کوه دا غلطې مه استعمالوه غوږونه غلط مه استعمالوه نن خلک په دقه غوږونو باندې هغه څه اوري چې کوم الله نه خوښوي الله موږ منع کړي وو قرآن ته دا مسله معلومه ده د حدیث ته دا مسله معلومه ده چې په دې باندې غلط څه مه اورئ په دې باندې غیبتونه مه اورئ په دې باندې ګانې مه اورئ نن تاسو وګورئ داسې دور راغلی ما مخکې ابتدا کې دا خبره وکړه هغه فتنو بحث زما متعلق زما مقصود چې بهر ته وځې بهر ته کله د کور ته بهر ته راوځي ته په غیر اختیاري طور باندې په ګناه کې مبتلا کېږي که ته نن اخبار ګورې که د اخبار نو هلته الله ماته ویلي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای نبي مؤمنانو ته ویوه چې خپل نظرونه ښکته کوي لیکن ما ورته نن دغه آیات چې کوم دی غیر اختیاري طور باندې موږ دا ماته و موږ په عمل کوو هغې لره څنګه که موږ اخبار هم کولاو کړو که نه اخبار په پرنټ باندې به اخبار والا چې کوم یې نو د هغه زنانه تصویر بیا راوستلی چې کومه خلکو ته ډېره ښایسته ښکاره کېږي ستا به ډایرکټ پای لاول نظر لګي نوجوان طبقه به وایي راځئ دا شوبیز پکې لاول ګورو شوبیز دا پکې لاول ګورو وایي شوبیز کې څه همدغه ګنده خلک د هغې تصویران د زنانو بربنډ تصویران پکې که نه سترګې غلطې مه استعمالوه وایي وایي فلیحفظ الرأس وما وعى سر محفوظ کو سر یې څه راګیر کړي دي همدارنګې بازار ته چې کله ته وځې که نه د بې اختیاره به ستا په غوږ باندې د ګانې اواز راځي نن خو په جلسو په جلسونو کې هم صیبه د ګانو اوازونه خلکو د دې نه بغیر دې هم نه تېرېږي او څه وایي دا د روح غذا ده وایي دا د روح څه ده غذا ده وایي که نن دا خبرې ته خلکو ته کوې وایي دا تنګ نظري ده تنګ نظري نه ده دا د الله نافرماني ده چې دا کوم خلک یې کوي الله نوی بند کړي زما څه کار دی چې زه یې بندوم زما څه کار دی چې زه پرې رد کوم خو زما الله بند کړي دي زما نبي بند کړي دي ځکه موږ بندوو او موږ پرې رد کوو او خلک څه وایي یاره جي وایي دې نه بغیر زړه ته اطمینان و سکون نه میلاوي سبحان الله زما وروڼو قسم په الله دې خلکو د سکون او د اطمینان
ځای نه دی پېژندلی، د سکون او د اطمینان ځای دی خلکو نه دی پېژندلی چې خلکو ته اطمینان په څه کې میلاویږي، سکون په څه کې میلاویږي. تاسو راته تپوس کوم زما وروڼو، د الله په خبره کې دروغ راتلی شي؟ نشي راتلی. اوس به د الله فیصله م واورو، د خلکو فیصله به م واورو. خلک خو وایي چې یاره جي ما ته سکون نه میلاویږي، اطمینان راته نه میلاوي، ما ته اطمینان نه میلاویږي، ما ته سکون نه میلاویږي. وایي څو پورې ما ګانا نه اورېدلي که نه، خلک دا وایي. د قرآن فیصله څه ده؟ د قرآن فیصله دا ده الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار د الله په ذکر باندې، او د ذکر د الله الاول مصداق قرآن کریم دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله په ذکر باندې زړونه خوشحالیږي، زړونو ته اطمینان ملوي، سکون ملويږي. او تاسو به اورېدلي وي تقریبا یو 3 کاله مخکې اخبار کې یو خبر ما په خپله باندې کتلی، تاسو هم کتلی کېدای شي یاد به یې ده چې عالمي سیاستدانانو په دې باندې ریسرچ کاوه چې یاره پرسکون اواز په دنیا کې کم یو دی، پرسکون اواز چې زړه ته په اطمینان ملوي. و هغې چې ریسرچ وکړو دې نتیجې ته ورسېدل چې په دنیا کې پرسکون اواز دا د قرآن کریم دی، دا د قرآن کریم پرسکون اواز دی. ورته دا کفار دي، دا ډول ریسرچونه هم کوي، خو نور کفار چې کوم وي نو هغه زما اوس د عقایدو خرابولو لپاره خلکو ته دا په ذهن کې ورار دی چې یاره دا تفریح دی، جي د دې نه انکار کول دا تنګ نظري د پلان دی. نو څه یو بل خبره هم تاسو اورېدلې چې یاره جي اوس نوي تابوتونه جوړېږي، نوي تابوتونه تا هم کتلي، نوی تابوت اخبار کې وو که نه؟ نوی تابوت چې کوم دی ایجاد کړی شو، هغې کې دا دی چې په هغې کې به خپله USB او خپل میموري کارډ په هغې کې فټ وي، چې کله به قبر کې کېښودلی شي نو هغه ته به آلریډي اټومیټیکلي هغه ته به هلته کار سټارټېږي، نو په قبر کې هم دی ګانا اوري. دا دومره ظالمان دي ته را پته نه شي چې هلته را اختیار ستا دی، اټومیټیکلي هلته به تا د ګانا سټارټېږي. سبحان الله. نو خلک دا اوري، قرآن نه اوري. ولې وایي زړه ته سکون نه میلاویږي؟ زه درته په قسم سره ویم په مسجد کې ناست یم، والله بالله ثم تالله چې د الله د دین او د الله د کلام نه علاوه بل ځای کې سکون نشته دی، اطمینان نشته دی. الله په دین کې چې کوم اطمینان او کوم خوشحالي ده دا چا نه پېژندلې. دیو جن امام ابن القیم رحمه الله هغه فرمایي الجواب الکافي کې هغه وایي لو علم الملوک وابناء الملوک على ما نحن فيه لجالدون بالسيوف. وایي که چېرته باچیانو ته د باچیانو بچو ته پته وایي چې منګه د نیکانو خلکو ته دا کم چې دیندار خلک دی چې دیو ته کومه خوشحالي میلاو ده وکړي، دا باچیانو د باچیانو بچو ته پته ولګېده چې دا خلک دومره خوشحاله دی، وایي زموږ نه به د ترکو زور باندې دا خوشحالي اخیستې وي، خو دې غریبانو ته پته نشته. وایي دغه اطمینان دې ته نه دی حاصل شوی. لا زما وروره چې دین هم لږ خوند وڅکوي که نه، خو زموږ هغه خبره جوړه شوې ده، یو ولي صاحب یو چېرته تقریر کاوه نو خلکو ته وایي چې د مانځه داسې خوند دی او داسې مزه ده، داسې لذت پکې میلاویږي. چېرته داسې یو بېلمازه کس ورته وایي چې مولوي صاحب تا خو د مونځ مزه څکلې ده، خو د بېلمازۍ څنګه مزه تا نه ده څکلې، دا څومره مزه ده. زمونږ دغه حال جوړ شوی دی.